بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په CSS کې موږ تر ټولو زیات استعمالیدونکي ټاګونه وایي. تېر مثال هم د HTML په باره کې ورکړی و چې HTML کې ډېر زیات استعمالیدونکي ټاګونه وایي. اوس مثال چې دا د CSS په باره کې دی، یعنې CSS کې هغه کومې پراپرټیانې چې تر ټولو زیاتې کارول کېږي هغه وایي. نو په CSS چې دا په عموما څه لپاره استعمالیږي؟ د پریزنټیشن یا د شو یا د ښودلو لپاره یا د سټایلونو لپاره، چې معنی یې څه دی؟ کاسکیډینګ سټایل شیټ دې ته ویل کېږي. او HTML چې د سټرکچر لپاره جوړېږي چې هایپرټیکس مارکاپ لانګویج د HTML هغه هم تېر مثال کې ویلو. اوس راځو HTML کارو. نو CSS کارو. نو CSS چې دا عموما په درې ډول سره په HTML کارول کېږي. لومړی داسې ده چې په انلاین شکل سره دی، دویم انټرنل او دریم ایکسټرنل. د راځو انلاین شکل وایو. مثلا زه راځم د H1 ټک ته. H1 ټک کې زه چې ورکوم د سټایل ټک کاروم. سټایل ټک مې وکاروم. زه وایم چې سټایل ټک په کارولو سره دی ما کلر چې اوسي فرضاً کلر، یعنی د فونټ کلر د کلر دی بلو سی، بلو دی کلر اوسي، یا هم سمه کلر تاسو ورکوئ. نو زه راځم H1 ته ګورم دې رنګ چې تغییر خوړلی دی که نه. اوس وګورئ دا رنګ چې شو بلو شو، یعنې تا هغې باندې سټایل وچلو، CSS دې وچلو، خو صرف په یو ټک یې وچلو چې دې ته څه ویل کېږي؟ د CSS ته انلاین CSS ویل کېږي. یعنې سټایل ټک ته په دې باندې کارې او هغه پراپرټي بیا ورکې. بل چې دا بیا د هیډ په سیکشن کې، دا د هیډ سیکشن دی، ته د سټایل ټک کارې. نو دې CSS ته بیا څه ویل کېږي؟ انټرنل ویل کېږي. زه سټایل ټک کاروم. سټایل ښه ټایپ ته ضرورت نشته، خو بیا ښه راځو سټایل کې زه چې ورکوم پرزن پی پیراګراف ټک چې لاندې دی دا زه کاروم. ښه دلته د ما لپاره چې شي کلر دی ریډ شي، فونټ سایز دی فرضاً 20 پکسل شي. دا یعنې سیمي کالن به تاسو ورکوئ. سیمي کالن سره دا چې کېږي بدلېږي بندېږي. نو راځو بېرته براوزر ته چې دغه پیراګراف رنګ ما سور ورکړو، فونټ مې څه ورکړی شاید فونټ کې هم زیاتوالی راغی او دغه پیراګراف رنګ هم تغیر شو. نو دا CSS کوم CSS و؟ انټرنل CSS، یعنې یو هغه بل انټرنل. خو دا دواړه دومره هغه نه دي. اوس صحیح دا به په هیډ کې استعمال شي، خو CSS خو دې کې ډېر کارول کېږي. نو دا هم موږ او تاسو یو څه کوډ پیچلی کوي. او دلته چې دا په انلاین کې هم موږ او تاسو که HTML سره وکاروو نو موږ او تاسو په HTML کوډ نه معلومیږي، نو دلته هم مشکلات جوړوي. راځو یو بل ډول CSS وایي چې یو ځان ته فایل جوړوو او هغه کولی شو بیا په هر یو HTML فایل کې وکاروو چې هغې ته ایکسټرنل ویل کېږي، یعنې یو ځان ته فایل جوړوو. نو راځو یو فایل جوړوو، نیو فایل. زه دا ثبتوم، کنټرول S په ووهئ ډایرکټ ثبتېږم. دغه فولډر کې ثبتوم په کوم نوم سره؟ نوم چې هر څه تاسو ورکوئ، خو آخره کې به نقطې نه وروسته ډاټ CSS ایکسټنشن ورکوئ، یعنې دا ایکسټرنل فایل دی. نو دا ما جوړ کړ. اوس بېرته انډکس کې راځم. دغه هیډ کوم سیکشن چې دی، دغه هیډ سیکشن کې زه چې کومه دلته خو مې هیډ سیکشن ویلو، د هغه CSS فایل چې موږ تاسو جوړ کړو هغې لپاره لینک جوړوم زه چې باید هغه له دې سره وتړل شي. نو لینک ریل، ښه ریل کې زه ورکوم سټایل شیټ. ولې سټایل شیټ ورکوم؟ ځکه چې CSS بل چې د href ورکوم. href یعنې لینک له دې سره ورکوم. که ټک کې تاسو وګورئ هلته هم href کارول شوی دی د لینک لپاره. نو سټایل ډاټ CSS هغه فایل باندې چې زه غواړم دلته یې راوړم. نو دا ما له دې سره لینک شو، یعنې غیر له دې لینک کار نه کوي. نو تاسو هر وخت باید هیډ کې د همغه CSS فایل ایکسټرنل CSS فایل لینک ورکړئ.
زه دا ثبتوم. ښه، بله خبره دا ده چې CSS HTML ته په درې لارو لاسرسی کولی شي. یا به غواړې دا ټګ به په دې CSS ټګ کې ایکسټرنل ټګ کې معرفي کړي، یا به چې کې د ID په واسطه لاسرسی کوي، یا به د ګروپ په واسطه. نو زه راځم د ټګ په واسطه لاسرسی ورته کومه. زه چېرته راځم دلته فرضاً یو ټګ UL ټګ شو. چې شو UL ټګ. UL ټګ کې که تاسو وګورئ دلته پیج کې دلته دغه ټګونه د لیست ټګ دي، دا داسې نقطو په شکل سره هغه خوړلی دی. زه یم چې دا نقطې دې تغیر شي. نو زه دلته چې کومه UL ټګ کاروم. UL ټګ UL ټګ کې زه وایم چې شي لیست سټایل ټایپ د چې شي یعنې ډیسک نه دې واوړي ډیسیمبل ته. ډیسیمبل هم تاسو کارولی شئ، یا هم سرکل زه کاروم، یعنې د دایرو په شکل سره دې اوسي. ګورئ دغه برخه ته چې دا دې برخه ته سلیکټر ویل کېږي، یعنې دغه برخه چې کوم یو سر کې راځي دا سرخه سره چې ښودل کېږي دې ته سلیکټر برخه ویل کېږي. دغه بله برخه ته چې ده دې ته بیا ډیکلریشن ویل کېږي. مکمل چې شو ډیکلریشن شو. بیا دغه کې چې دغه برخه ده دې ته پراپرټي ویل کېږي، دې ته ویلیو یعنې پراپرټي قیمت ورکوي. دغه برخه ته څه ویل کېږي؟ سلیکټر ویل کېږي. نو دا چې پراپرټي له ویلیو سره بیلوي د کالن په واسطه، او په پای کې چې راځي سیمي کالن راځي. کولی شي چې بل هم تاسو وکاروئ. زه وایم چې کالر دې چې شي یو رنګ ورکوم. رنګ په داسې هم تاسو ورکولی شئ هیڅ په توګه هم. نو زه په دریو شیانو سره رنګ ښیم. کالن یعنې دا هم یو پراپرټي وه چې ما په دې باندې وچلوله. نو زه بېرته براوزر ته راځم، دا ریفرش کوم. اوس وګورئ سرکل دی، خو دا رنګ چې دا هلته ما نوم نه و ورکړی، نو دا رنګ هم یو رقم رنګ اخیستی دی چې دومره فرق نه کوي دې تور سره. دغې ټایپس کې فرق راغی چې دا ایکسټرنل CSS ما په دې باندې وچلو. ښه، بل راځو چې د ID په واسطه څنګه لاسرسی ورته کېږي. ID په واسطه زه راځم چېرته فارم ته ID ورکوم فرضاً فارم 1 یا چار چې تاسو ورکوئ. دلته لاسرسی ورته څنګه کېږي؟ بېرته CSS فایل ته راځو، دې ځینه به اورو. نو دلته بیا خېش تاسو کاروئ. کوم نوم موږ تاسو ورکړی و؟ فارم 1. فارم 1 کې د څه شی راشي؟ فارم 1 کې چې دا مارجن، موږ مارجن وایو چې CSS کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات استفاده کېږي. مارجن او پیډینګ. ګورئ مارجن دې ته ویل کېږي چې د CSS په داخل کې یعنې هغه بارډر نه بیرون کومه فاصله چې هغې ته مارجن ویل کېږي، چې په داخل کې کومه فاصله یعنې د متن او د بارډر ترمنځ کومه فاصله هغې ته بیا پیډینګ ویل کېږي. نو زه وایم چې مارجن څو واخلي؟ 100x او پیډینګ دې 10x ورکوئ چې هر څومره تاسو ورکوئ مشکل نشته. زه راځم دا ریفرش کوم. اوس که تاسو وګورئ دا یو څه دې خوا ته فاصله وخوړله، یعنې هغه مارجن یې موږ او تاسو تغییر کړو دلته. نو دا هم تاسو کارولی شئ. یعنې یو خو چې د ټګ په واسطه و UL ټګ موږ او تاسو وکړو، بل د ID په واسطه موږ او تاسو د هیچ په واسطه لاسرسی وکړو. درېیم چې دا د کلاس په ذریعه سره. د کلاس په ذریعه څنګه ده؟ د کلاس موږ او تاسو راځو دلته UL کې یا LI کې کلاس معرفي کوو. کلاس زه څه وایم؟ کلاس وایم UL کلاس. اوس ګورئ ښه څو دانې LI دی، دې لپاره ته سټایل معرفي کوې که نه؟ دغه لپاره چې ته کوم سټایل معرفي کوې نو دا د کلاس په ذریعه، یعنې که د یو لپاره تغییر وخوري د نور ټولو لپاره دې تغییر وخوري مشکل نشته دی. نو زه راځم
دلته چیکو ال آی نه هغه کلاس نوم چې ما ورکړی کوم یو ال کلاس یو ال کلاس کې دلته نقطه ورکوم یو ال کلاس دلته چې کلاس ته بیا لاسرسی کوي د نقطې په واسطه یو ال کلاس یو ال کلاس د چوسی فلوټ فلوټ هم یو ډیر زیات مهم ټک دی په HTML کې یعنی هغه طرف چې ته ورته مشخصه ښي خوا یا چپ خوا موږ او تاسو اوس چې ده چپ خوا کې دی زه وایم چې رایټ خوا ته ویسه طرف ورته مشخصه زه بیرته براوزر ته راځم دا ریفرش کوم اوس وګورئ هغه فلسې ما دلته ویوړه فلسې ښي خوا ته ویوړه یعنې دا د پلوټ په ذریعه سره دې خوا لاړو ښه دا خو لاسره سوي بل چې دا چې موږ او تاسو کولی شو چې څو ټګونه دلته هم استعمال کړو یعنې ګروپینګ هم وکړو ګروپینګ هم موږ او تاسو د ګروپینګ په واسطه هم لاسرسی کولی شو زه څه وایم زه وایم چې h1 ټګ و p ټګ و هغه یا h1 او h2 ټګ چې موږ او تاسو h2 ټګ هم کارولی و په ډیو کې نو هغه چې که دلته تغییرات پکې راوړه بیکګراوند کالر څنګه که بیکګراوند کالر براون صحیح کنټرول اس بیکګراوند کالر دا بیا ووایو وروسته دې هغه کوم یو ښه رنګ چې و هغه چې شو براون شو یا خړ شو اوس که h1 ته ورشئ h1 هم چې شو خړ شو نو دغه رنګ کې هم تاسو کولی شئ سیس په مرسته تغییر راولئ یعنې دا ګروپ کامه ورکوئ بیا بل ټک بیا کامه بیا بل ټک داسې ګروپینګ ټک هم تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ ښه دا خو تر دې پورې شو اوس راځو بیرته همدغه بیکګراوند ته نو کولی شئ د بیکګراوند کې ډېرې زیاتې پراپرټیانې دي یعنې هر یو ټک کې تاسو کولی شئ چې بیکګراوند وکاروئ زه وایم چې ټولې صفحې لپاره د بیکګراوند رنګ تغیر شي زه راځم باډي ټک دلته کوم باډي ټک باډي ټک کې بیکګراوند کلر د څنګه اوسي لایټ بلو یعنی کم رنګه داسې بیدي اوسي چې دا وخت همدای نه رنګ یې ټول باډي چې شو تغییر شو دا چې په مرسته د CSS په مرسته یعنې CSS ډېر یو ښه دی چې هر شي کې یعنې تغییر راولي دا خالي ما استعمال دی بیا کولی شئ چې تاسو هر څه دې کې صحیح کړئ نو بیکګراوند تر څنګ چې د بیکګراوند ایمیج هم تاسو کارولی شئ دا هم ډېر زیات مهم ټک دی بیکګراوند ایمیج URL تاسو ورکوئ URL تر څنګ هغه پیت هم دلته ورکوئ یا هغه کوم یو هغه چې وي که نه یعنې سورس یعنې له کوم ځای نه تاسو رااخیستل شوي بېرته همغه عکس ورکوو په بیکګراوند کې چې مخکې موږ او تاسو دلته استعمال کړی و په HTML کې د عکس په ټک کې سورس چې دی دا سورس دی دلته موږ دا سورس ورکوو کنټرول اس بیرته براوزر ته راځو اوس وګورئ دا عکس یې واخیسته که چېرته بیا عکس کې څه شي وي عکس بیا یعنې تکراري راځي یعنې دا خو اوس غټ عکس دی خو اړ عکسونه بیا تکراري راځي نو بیا بیکګراوند ریپیټ موږ او تاسو دې لپاره لرو بیکګراوند یعنې ریپیټ نو ریپیټ به ورکړو نو ریپیټ هم چې ورکړو بیا نه تکراریږي دلته خو دا غټ عکس دی نه دی تکرار شوی واړه عکسونه بیا تکراریږي دا د بیکګراوند په برخه کې مهم د نورو ټګونو ته هم ایمیج هم ورکولی شو ریپیټ دا ټول کارولی شي دا د بیکګراوند ټګونه چې ډېر زیات مهم د بیکګراوند پوزیشن هم ورته ښودلی شي یعنې دې ټګ ته خو نه خو زه وایم چې h1 ټګ ته دې یا دغو دوه ټګونو ته یا راځم زه وایم h1 ټګ ته background position کوم background position
سر کې راشي یا ټاپ رایټ یې ورکوئ ټاپ دا خو تیار پورته دی نو ځکه تغییر رانغی زه وایم چې ټاپ رایټ پورته دی راشي خوښي طرف نو په دې شکل سره دی کې هم بیا تاسو کولی شئ چې دا هم استعمال کړئ بل راځو د ټیکس هغه وایي ټیکس پراپرټیانې وایي چې د ټیکس یا د متن پراپرټیانې هم ډېر زیات مهم دي نو ټیکس کې لومړی شی چې دا ټیکس الاین دی یعنې بېرته هم دا H1 ته راځو زه وایم چې دلته ته چې څه وکړه ټیکس الاین وکاروه ښه ټیکس الاین یا هم هغه د ټیکس خوا ورته ښایو ټیکس الاین کې زه وایم چې سنټر کې دې راشي یعنې دغه H1 ټګ چې ما استعمال کړی په منځ کې دې راشي وګوره دې خوا نه چې شی راغی منځ ته راغی نو ښي طرف ته هم ته کولی شي چې بیا واړوي د ټیکس الاین په واسطه لیفټ او رایټ بل دې تر څنګ چې د په ټیکس کې موږ او تاسو کالر لرو یعنې کالر خو موږ او تاسو دلته استعمال کړی وو په H1 لپاره نو کولی شي د یو بل ټګ لپاره یا دلته راځو H3 معرفي کوو دا خو H1 دلته موږ او تاسو تیار کالر ورکړی وو او زه وایم چې دلته H3 زه کاروم H3 this is H3 ټګ یعنې دا هم یو هیډینګ دی نو دا زه H3 ته اړوم H3 ته ټیکس الاین مې سنټر واړو بل چې دا کالر یې څنګه ورکوم یا رنګ څنګه ورکوم زه وایم چې دا د ریډ وسي ښه دې تر څنګ چې د ورډ سپیسینګ موږ پیراګراف کې ورډ سپیسینګ کارو دا د څومره وسي پرزن لس پی ایکس چې هر څومره تاسو ورکوئ په دې اندازه دې وسي اوس ګورئ ورډ سپیسینګ هم راغی رنګ یې هم تغییر کړ او دا H3 ټګ شو دلته زه راځم زه وایم چې 5 دې شي د لغاتو ترمنځ هغه فاصله چې ده هغې ته ورډ سپیسینګ ویل کېږي دې کې په همدې شکل سره تغییر راځي نو دا ټیکس دا د ټیکس لپاره بل چې دا CSS کې موږ او تاسو فونټ لرو نو فونټ کې هم تغییر راوستی شو فونټ کې زه وایم چې فونټ فیملی کې وردینا لرو یا ټایمز نیو رومان چې دا ډېر مشهور سنس سرف دی خو مختلف هغه شته دي دا اوس وګورئ سنس سرف دا فونټونه شته دي دا فونټ راځي فونټ سایز لرو یا د فونټ اندازه ده فونټ سایز کې زه وایم چې 20 پکسله دې سایز شو بل چې دا فونټ سټایل دی فونټ سټایل کې چې دا زه وایم ایټالیک دې راشي یا د انهریټ راشي ایټالیک یعنې پروت خط دې راشي دلته زه دا ورډ سپیس لرې کوم چې یو څه دا موږ ته په ښه شکل سره ښکاره شي زه دا کنټرول آر وهم اوس وګورئ ایټالیک راغی فونټ یې هم یو څه غټ شو او بل هغه فونټ فیملی هم واخیسته چې سنس سرف یا کار څه دی نو دا د فونټ مربوط هغه شو بل د پیکسل ترمنځ ځینې خلک چې د فونټ سایز لپاره EM هم کاروي یعنې یو EM چې د 14 پکسلو سره مساوي ده بس که د 20 پکسلو په ځای موږ او تاسو 1 EM راولو نو کفایت کوي 1 EM دا EM هم ډېر زیات کارول کېږي یعنې 14 دی که دوه یې راولئ سایز یې بیخي غټېږي یعنې یو چې 14 شو دوه به څه وشي 13 به شي اوس ته وګوره
22 بشي دا وګورو 22 AM نو AM هم تاسو کارولی شئ. بل راځو لینک ته. اوس که لینک موږ تاسو دلته کارولی دی H، زه د لینک په سر ورشم دې رنګ دې څنګه تغیر شي، دا هم ډېر مشهور ډېر مهم دی. اوس ګوره ښه رنګ هماغه شین رنګ کې دی، خو زه وایم چې دا رنګونه یې تغیرېږي راته. زه وایم A لینک ده، د لینک هغه کم یو هغه چې ده هاور، یعنې دې له پاسه چې ما خط راځي نو دې هغه رنګ دې څنګه شي کالر. کالر دې څنګه واخلي، زه وایم چې کالر دې ریډ واخلي، چې هلته راځي ریډ شي دې رنګ. زه بیرته براوزر ته ځم، زه چې دې له پاسه ماوس راوړم دا رنګ یې تغیرېږي، یعنې هغه مې استعمال کړه. یا که چېرته دا هغه شي یعنې لینک باندې کلیک وکړئ نو رنګ دې څنګه واوړي. زه وایم A visited visited کې بیرته کالر ورکوم. زه وایم چې کالر دې ګرین ته واړوي. کنټرول S بیرته براوزر ته ځم. ښه دا خو سور رنګ ته واوښته. اوس چې کلیک پرې وکړم دا چې کوم رنګ ته واوښته بیا هغه شین یا ګرین رنګ ته وړي. دا هم ډېر زیات مهم دی د لینک لپاره. بل ټیبل لپاره چې دا هم پراپرټیانې موږ او تاسو لرو، دې تر څنګ چې دا ډیو هلته ویلی و، ډیو هم ډېر زیات مهم دی. راځو ډیو ته. ډیو که تاسو دلته وګورئ، ډیو موږ کارولی خو ساده او چې شی نه لره، خالي یو پیراګراف مو راچولوی شي ټول پکې کارولی په ډیو ټک کې. اوس راځو په CSS که دلته هم تاسو وګورئ د ویب پیج په آخره کې ډیو دی، دا ډیو دی خو کوم سټایل یې نه دی اخیستی. زه راځم ډیو ته په CSS کې سټایل ورکوم. زه ورکوم ویډ، راځم ویډ ډېر زیات مهم ټک دی چې یعنې هغه پراخوالی ښه په CSS کې استعمالیږي. زه وایم چې 500 px دې ویډ شي. بله دې تر څنګ چې ده ویډ تر څنګ هغه هایټ هم دی، یعنې لوړوالی چې ده لوړوالی زه وایم 100 px لوړوالی شي یا 240 څومره تاسو راولئ. بارډر هم تاسو ورکولی شئ، بارډر دی 2 px اوسي. نو زه راځم داسې وکړم او دلته دا ریفریش کوم. اوس که وګورئ ښه زه راځم دې بیکګراوند کالر کې تغیرولم چې دا څنګه نه ښکاري. بیکګراوند کالر دی بلو اوسي. اوس وګورئ دا څه شو بلو شو. دا بلو چې دی موږ تاسو لپاره دا ډیو ټک دی. یا هم دلته هایټ کې زه وایم چې دا دې 200 شي یا دې 300 شي چې تر څو دا ډیو ماته په ښه شکل سره ښکاره شي. اوس وګورئ هایټ کې ما تغییر راوستی نو دا یو څه جګ شو، وګورئ جګ شو، دا شین رنګ کې چې کوم ښکاري دا ډیو. په دې شکل سره ته کولی شې ډیو هم جوړ کړې. ډېر زیات مهم ټک دی ډیو چې دی. یو دا ټګونه عموما په دوه ډوله دي، یو ته انلاین ویل کېږي بل ته بلاک. نو دا بلاک ټک دی. انلاین ټګونه هم موږ تاسو لرو. په انلاین ټګونو کې څه ده سپان دی یا د لینک ټک دی، ایمیج ټک ده، انلاین دی. انلاین ټګونه هغو ټګونو ته ویل کېږي چې وروسته سپیس نه لري، یعنې نیکسټ لاین کې نه راځي. خو بلاک لیول کې بیا داسې دي چې په نیکسټ لاین کې راځي. نو ډیکس چې په نیکسټ لاین کې راځي، همدارنګه H1 دی P4 هم دا ټول ټګونه چې دي په نوي لاین کې راځي. نو دا په دې خاطر چې دي دا هغه دی. بل بیا ټګونه کولی شي چې موږ او تاسو دې هغه هم تغییر کړو، دا انلاین او بلاک لیول. نو دې لپاره موږ او تاسو یو مهم ټګ لرو چې د ډسپلی په نامه سره یادېږي.
خو دې د کارولو نه مخکې موږ راځو یو نیویګیشن بار جوړو. څنګه یو نیویګیشن بار جوړیږي؟ نو دا د HTML5 یو ټاګ دی. نیویګیشن بار چې ده د HTML5 یا HTML5 چې موږ تاسو وایو د هغه لپاره یو ټاګ دی. نو راځم نیویګیشن ټاګ اخلم. نیویګیشن ټاګ کې چې ده موږ عموما نیویګیشن په لیست کې جوړو. نو آن آرډر لیست ښه آپشن دی. په دې کې چې ده بیا په دې کې موږ او تاسو بیا له هغه څخه استفاده کوو، له مطلب لیست څخه، یعنی لیست موږ او تاسو راولو یو ال کې لیست. بیا داخل د لیست کې چې ده موږ او تاسو بیا د ای ټګ څخه استفاده کوو، یعنی د لینک څخه. نو دلته بیا زه ورکوم چې فرضاً بیرته هوم ته ریفرنس شه. نو دا هوم چې شو یو ریفرنس شو. همدارنګه بل یو ټګ زه جوړوم د ال آی په نامه سره. ال آی کې بیا اچ ده، دا هم چې شو سروایسز په نامه سره هم ماته ټګ جوړ که. بل راځم ال آی، دلته بیا ای د یا لینک هغه زه جوړم. دلته زه ورکوم فرضاً کانټاکټ، او دلته هم همدارنګه کانټاکټ ورکوم چې تر څو ماته وښودل شي. بل هم کولی شي چې داسې جوړ کړي، خو زه وایم چې دومره بس وي. نو که زه اوس راشم دلته وګورئ هوم سرویسز او کانټاکټ ماته لیست جوړ شوی، خو د لیست په شکل سره. دا زه به د بیکګراوند ایمیج لرې کوم چې ده بیخي شیان سم نه ښکاري. نو CSS ته به راشم، دلته به دا بیکګراوند ایمیج له باډي څخه زه لرې کوم. دا تاسو کولی شئ چې کمنټ هم کړئ. کنټرول فارورډ سلیش هغه ډایرکټ کمنټ کېږي. دا به زه کنټرول ایس کوم. زه راځم چېرته صحیح شو اوس، یعنی لیست په شکل سره موږ او تاسو ته جوړ شو، خو دا باید په دې شکل سره وي. بل دا یې لیست کمې نښې چې دي دا له منځه لاړ شي. نو دې لپاره موږ او تاسو څو کارونه په CSS کې کوو. لومړی چې ده راځو دې کمپلوټ چې ده دا چې ته اړو لیفت ته اړو، یعنی فلوټ باید چپ خواته راشي یا هغه خوا چپ په طرف راشي. نو CSS ته راځو، ټول نه خیر فلوټ خواده چی شي فلوټ د ال آی یعنی د لیست فلوټ یعنی طرف چې ده د چپ خواته باید راشي. بل د ال آی تر څنګ چې ده یو ال موږ او تاسو ویلو، یعنی سر کې یو ال لیست ټایپ چې ده باید چې اوسي. یو ال لیست ټایپ دا باید نان وسي. دې تر څنګ چې د مارجن او فیډینګ یعنی هغه فاصلې چې دي دا باید 0 فی ایکس وسي، دواړه 0. فیډینګ دا هم 0 فی ایکس. دې تر څنګ چې دا کولی شو چې اوورفلو ټګ هم موږ او تاسو هغه کوو، یعنی دا دی باید لاندې رانشي یا مزاحمت دې جوړ نه کړي موږ او تاسو لپاره. نو اوورفلو دې هایډ نه سي، دا هم کوو. بل د لینک لپاره چې دا ای ټګ دی موږ او تاسو په نیویګیشن بار کې وکارو. نو هغه ای ټګ دی څنګه وسي؟ باید ای ټګ دی ډسپلی چې هلته موږ او تاسو ویلي چې د ایټمونو لپاره چې انلاین وي بلاک دی بدلوي، که بلاک وي انلاین دی بدلوي. نو ډسپلی چې دا یو انلاین دی، نو زه دا د یو انلاین هغه د ټګ دی، نو زه د ډسپلی په واسطه ای ټګ چې ته اړوم بلاک ته اړوم. نو دا ګټه شوه موږ او تاسو ته. او ویډ د دې یا فاصله چې ته ورکړې دلته زه وایم چې 60 پی ایکس دی باید فاصله راشي.
زه اوس ځم ګورم دا ټول تغییرات. بل یو شی چې دا ټیکسټ ډیکوریشن یعنی ترمنځ دا خط دی باید لاندې رانشي. نو زه وایم چې ټیکسټ ډیکوریشن دا په ال آی کې ورکوم ټیکسټ ډیکوریشن نن وایم اخیسته دا الوډو دلتا یو ال ته دا بل هغه HTML پراپرټي موږ تاسو دلته کارولې وه CSS پراپرټي نو په دې خاطر دلته نه اخلي. دلته که تاسو وګورئ list style type دلته حتما یو ځای کې مشکل ده چې هغه نه اخلي. خو خیر په هر ترتیب دغه ډېر زیات مهم ټګونه وو چې په CSS کې استعمالېدل. نو داسې نور ټګونه هم شته چې په CSS کې ډېر استعمالېږي خو دا تر ټولو ډېر استعمالېږي او ډېر زیات مهم دي. نو دا د سیاسي ټګونه او دا وایي موږ د نن ورځې درس بیا مو په